سلامونه ستړي مشئ، همدا وخت مو په خیر. د باران پلس ټولنیزې رسنۍ لیدونکو او د نن لوبې خپرونې مینهوالو هیله لرم روغ او جوړ به وئ. تاسو د نن لوبې خپرونه ګورئ. په دغه خپرونه کې درته له کرکټ سربیره پر فوټبال، باسکټبال او له نور ورزشونو مو هم خبروم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په کابل کې دا دویم ځل لپاره د والیبال لیګ پیل شوی چې 6 لوبډلې به پکې برخه واخلي او د روان شلوریز نړیوال جام لپاره انعامونه هم ټاکل شوي چې 2 ورځې وروسته به دغه جام پیل شي. تیره میاشت د فوټبالرانو لپاره ځانګړې میاشت وه چې پکې تنکیو ځوانانو آسیا جام ته ځانونه ورسول او ملي ټیم بیا اتلولۍ ترلاسه کړې. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه زه غلام رحمان احمدي مو هرکلی کوم. د 1401 کال د والیبال لیګ چې د میزان یا تلې په 18مه نیټه چې 8 ورځې به دوام وکړي په کابل کې پیل شوی دی، چې 6 لوبډلې به د 6 لوبډل مشرانو غلام رسول حیدري، شفیق الله چپرهري، محمد داود مبارز، نظر کریمي، شعیب احمدزی، فهیم صافي تر لوبډل مشرۍ لاندې ونیول شي. د کرکټ نړیوالې شورا د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لوبډلو ته د 5 میلیونه او 6 لک امریکایي ډالر نغدي جایزې بیلې کړي دي. د جام ګټونکي لوبډلې ته 14 لک امریکایي ډالر او د پایلوبې بایلونکي لوبډلې ته 8 لک امریکایي ډالر او د هر میچ ګټونکي ته 40,000 ډالر ورکول کیږي. د افغانستان ملي لوبډلې په استرالیا کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. کرکټ بورډ پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال شلوریز لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14مه نیټه په استرالیا کې پیلیږي چې د نومبر تر 13مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغانستان د اکتوبر په 22مه نیټه له انګلستان سره خپله لومړۍ لوبه پیلوي. د قطر نړیوال جام تنظیمونکو د پنجشنبې په ورځ د مینوال لپاره وویل هغه کسان چې غواړي کرکټ له نږدې وګوري یا باید د کرونا واکسین وکړي. د کرکټ مهم خبرونه مو همدومره وو. ورګرځو فوټبال ته. د افغانستان د فوټبال له 18 کلنو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو ته لاره ومونده. د افغان 18 کلنو فوټبال لوبډلې تاجکستان ته د آسیا جام مقدماتي سیالیو کې برخه اخیستې وه چې منګولیا ته 1-0 ماتې ورکړه او له کوربه لوبډلې یې 2-0 ماتې وخوړه. د افغانستان د فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي چې د افغانستان تنکیو ځوانانو لوبډله د 18 کلنو آسیا جام مقدماتي سیالیو په ایچ ګروپ کې 2مه راغله او په دې توګه دغه جام ته لاره ومونده. ګرانو لیدونکو، دا وه د نن لوبې خپرونه چې ما او همکارانو مې درته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.